امریکایي استازی زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې د مرستو د راټولولو لپاره انقرې ته رسېدلی دی. دی د خپل سفر موخه د افغان سولې بهیر لپاره د ترکیې د مرستو راخپلول بولي او وایي دې بهیر ته د نړیوالو د ملاتړ د راخپلولو لپاره د سیمې نور هیوادونو ته هم سفرونه کوي. د زلمی خلیلزاد په خبره دی به له انقرې وروسته دوحې ته ولاړ سي او هلته به د دواړو خواوو له مرکچي پلاوو سره د افغان سولې په خبرو کې مرسته وکړي. دوحې ته د زلمی خلیلزاد سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو خواوو مرکچي پلاوي وړمه ورځ اعلان وکړ چې د افغان سولې خبرو لپاره پر طرزالعمل هوکړې ته رسېدلي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به د افغان سولې خبرو پر اجنډا د دواړو خواوو ګډه کاري کمیټه خپله لومړنۍ غونډه وکړي، خو نن د نورو جمعو په څېر هلته په دوحه کې رسمي ناسته نسته او دا د دواړو پلاوو لپاره د رخصتۍ ورځ ده. هلته په دوحه کې په دې وروستیو ورځو کې د سولې په تړاو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو دلته په افغانستان کې جګړه د پخوا په څېر لا توده روانه ده. په هلمند کې چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو پرون د دې ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي دي. یو لړ ناتایید سوي راپورونه وایي چې په دې بریدونو کې د القاعدې 12 غړي وژل سوي دي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی هم نن په دې ولایت کې هوایي بریدونه کړي چې پکې 12 طالبان وژل سوي دي. د دې تودې جګړې سره سره افغان حکومت او نړیوالو یو ځل بیا پر طالبانو د وربند غږ کړی دی، خو تر اوسه طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې. شازیه حیا، کابل.